Let's get together. Let's get together. راځئ چې یوځای شو. راځئ چې یوځای شو. Let's get together موږ هغه وخت استعمالو کله چې موږ غواړو یو پارټي وکړو، ټول یوځای شو، ګپ شپ ولګو. Let's get together. راځئ چې یوځای شو معنی دا یعنی خپل ګپ شپ ولګو. راځئ چې یوځای کې ملاقات وکړو. Let's get together. Let's meet up. Let's meet up. راځه چې ملاقات وکړو. یو چاته ډایرکټ وي راځه چې ملاقات وګورو نو ته ویلی شي ډایرکټلی. Let's meet up. راځه چې ملاقات وکړو. meet up وکړو. Let's see each other. Let's see each other. راځئ چې یو بل وګورو. دا هم مغه معنا ورکوي تقریبا یو بل کتل غوښتل. Let's see each other. خدای مختلفې طریقې دي. Let's see each other. راځئ چې یو بل وګورو. Let's hang out. Let's hang out. یو څوک د سره ناستې خوا کې ته ورته راځه چې د باندې ووځو. hang out ویل کېږي د باندې وتل، تګ کول، د باندې ځای ته وتل. راځه چې بیرون ګپ شپ وکړو. معنی دا ده یعنې راځه چې بیرون ووځو، د باندې ووځو، ګپ شپ ولګو. hang out. راځه چې hang out وکړو. Let's hang out. I wasn't prepared. I wasn't یا ویلی شو I was not. I wasn't prepared. زه چمتو نه وم. زه چمتو نه وم معنی دا زه تیار نه وم. که هغه امتحان وي که هر څه شی وي یا یو داسې واقع در باندې راځي چې هغې ته ته تیار نه یې ته ورته ویلی شي I wasn't prepared. زه ورته تیار نه وم یعنې زه ورته ریډي نه وم. You surprised me. You surprised me. تا زه حیران کړم. کله داسې یو کار وشي چې هغه ستا توقع کې نه وي ته ویلی شي Oh you surprised me. تا خو زه حیران کړم. You surprised me. He looked surprised. He looked surprised. هغه حیران ښکارېده. کله چې تصادفاً یو کار یا واقع وشي مخکې مو ویلې نو هغې ته ویل کېږي سرپرایز. د هغسې حیرانه ښکارېدلو. یو کس څوک ته یادې He looked surprised. هغه حیرانه ښکارېدو. I was amazed. I was amazed. زه حیرانم. دلته هم معنا د حیران ورکول کېږي. I was amazed. زه حیران وم. کله چې هم موږ یو څیز ته ډېر حیران شو یا سوچ کې شو ورته نو هغې ته ویل کېږي amazed. هغه سوچ کې چې سړی لاړ شي. I was amazed. زه حیران شوم. نو دا و د نن ورځې یو څو لنډې جملې.